ولسته بنیادي حقوق ورکول دي په هغې کې اولنی امن دی د دې نه پس د اوسېدو دواړه ضرورتونه دي چې هغې کې اوبه ګیس بجلي او ټول دواړه ضرورتونه دي ریاست زموږه غاصبانه قبضه کړې ده زموږ د هغې په بدل کې هېڅ نه راکړي زه به د ثوابې ضلعې خبره وکړم زموږ د بجلي چې په هغې کې په سوونو بنۍ لخوا د هغې نه کم خرڅ شوي کلي ووهي بلا ځمکه قبضه شوې ده څومره ځمکه چې کوم دی د هغې د وجې د سیم او د تور سره مخ شوې ده چې هغه غیر فصله شوې ده خو موږ ته بجلي ارزانه څه چې موږ ته په 40 ګنټې کې 6 ګنټې بجلي هم نه میلاوېږي موږ د ټولو نه اول په دغه بجلۍ خپل حق غواړو ارزانه یې غواړو او 40 ګنټې یې غواړو زموږ کارخانې د هغې د وجې بندې دي زموږ کورونو کې واړه سوځي بیماران مړه کېږي اوله خبره خو زموږ په ثوابې ضلع کې کم سے کم زموږ ته 40 ګنټې لوټ شوې 40 ګنټې پوره بجلي پکار ده او هغه ارزانه پکار ده د دې نه پس زموږ تماکو دي چې د هغې ټوله ګټه وفاق له ځي صوبې له هم نه راځي او د ټولو نه مهم دا ده چې دا بین الاقوامي قانون هم دی نیشنل قانون هم دی او انټرنیشنل قانون هم دی چې د کوم ځای وسایلي په هغې باندې اولنی حق د هغه ځای د خلکو وي نو زموږ د تماکو دا پیسې دي زموږ دلي له ورکړی شي د دې نه علاوه په لاس څیزونه داسې دي ماربل دي د دې ټوله ګټه هغه د کراچۍ غټو سیټانو هغه د پنډۍ غټو سیټانو نه ځي موږ ته څه میلاوېږي تراشل او زنګبزدورو هر څه موږ ته دلته استعمالېږي بس میلا کې کرنشیر کیډټ کالج چې کمرشل کیډټ کالج ته جوړ شوی دی په کروړونو روپۍ د هغې نه بدن ته میاشتې راځي بس میلا کلي دا یا ضلع ثوابې تر هغې نه څه ورکړي نننی احتجاج چې کوم د مشر مزدور پښتون د طرفه ټاکلي شوي خبرو لپاره دغه شوی دی هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو په ضد د عثمانزۍ د احتجاج پر ضد په حمایت کې موږ دا احتجاج کوو دویم د ګیس د ناانصافه ویش کوم چې په بڼو کې او په بکخیلو کې او دغه شانتې هغه ځای خواوشا علاقو کې د هغې ویش په یو ناانصافه طریقې سره کېږي د هغه ګیس راځي په پنجاب کې استعمالېږي